السلام علیکم دوستانو شیردل تخنیکی معلوماتی چینل ته ښه راغلاست. الله تعالی دې وکړي د صحت او عافیت جامه پتن ولرئ. زموږ د نن ورځې ټاپک او موضوع ده د پاور فیکټر پر رابطه باندې ده. دوستانو زه غواړم په دې رابطه ستاسو سره مختصر لنډ او مهم معلومات شریکم. نو دوستانو دا ویډیو مه مس کوئ، تر اخره پورې وګورئ ترڅو د دې مفیدو معلوماتو څخه ځانونه برخمن کړئ. نو دوستانو راځو ټاپک او موضوع ته. واټ از پاور فیکټر؟ پاور فیکټر څه ته ویل کیږي؟ دوستانو لکه څنګه چې تاسو ته معلومه ده د هر یو شی معنا او مطلب او مقصد د هغې په نوم کې موجود وي. نو دوستانو راځو لکه څنګه چې پاور فیکټر دی، پاور وایي برېښنایي انرژي، طاقت او پاور ته، او فیکټر دا د انګلیسي ژبې لفظ دی چې معنا یې دا ریټ طبقه بندي او معنا یې دا ریشو تناسب چې د دې ساین مساوي کیږي د جمع منفي تقسیم ضرب او تناسب سره، لکه د دو شیانو جمع کول، منفي کول، ضربول، تقسیمول یا د یو د بل سره تناسب لرل، دې ټولو ته فیکټر ویل کیږي. دوستانو راځو د پاور فیکټر ډیفینیشن ته، یعنی د پاور فیکټر تعریف ته، چې عبارت دی د کوساین اف انګل بټوین ولټیج اینڈ کرنٹ، یعنی د ولټ او کرنٹ ترمنځ تناسب انګل زاویې ته دیتا پاور فیکټر ویل کیږي. او دوهم تعریف د پاور فیکټر مساوي کیږي ریشو بټوین ریزسټنس اینڈ امپیډنس، یعنی تناسب په مابین د ریزسټنس او امپیډنس کې دیتا پاور فیکټر ویل کیږي چې د انګل زاویې په تناسب سره ښودل کیږي. د پاور فیکټر د ښه وضاحت لپاره راځو ټیپ اف الکتریکل پاور د برېښنایي پاور ډولونو ته، چې په درې ډوله دي. اول KVA مساوي کیږي د اپرنٹ پاور سره، چې دیتا ټوټل پاور هم ویل کیږي، او موږ کولی شو خپل هر قسم برقي وسایل ته اپرنٹ پاور ورکو چې دیتا ټوټل پاور ویل کیږي. دوهم KW مساوي کیږي د اکټیو پاور یا ریل پاور او یا ایکچل پاور سره، چې دیتا حقیقي پاور ویل کیږي او دیتا کیلو واټ ویل کیږي. یعنی زموږ برقي وسایل چې په برق باندې کار او فعالیت اجرا کوي په ساعت کې څومره انرژي مصرفوي دیتا کیلو واټ ویل کیږي. دریم KVAR چې مساوي کیږي د ریکټیو پاور سره، چې مساوي کیږي دا د ضایع شوي پاور سره، یعنی څونه انرژي دا ضایع کیږي دا چې دی. نو دې ته دوستانو هم الکترومیګنیټ یا الکتروسټیټیک فلکس ویل کیږي، چې څونه انرژي دا ضایع کیږي دې ته دوستانو ریکټیو پاور ویل کیږي. نو دوستانو د لا ښه وضاحت لپاره زه غواړم ستاسو سره سمپل ساده یو اگزامپل یو مثال شریک کم. زموږ سره انرژي ده او په ګلاس کې دوستانو موږ انرژي اچو. نو د ګلاس د اوله نه تر اخره پورې چې کومه انرژي راغلی وي دې ته دوستانو اپرنٹ پاور ویل کیږي، چې ټوټل پاور هم دې ته ویل کیږي چې دغه ګلاس مکمل د کم ځای نه کم ځای پورې وي. او کله چې دوستانو د دې په انرژي په سر باندې زګ راشي او هغه زګ بیرته ختم شي دې ته ریکټیو پاور وی، ضایع شوي انرژي وي. او کومه انرژي چې په ګلاس کې دوستانو هغه پاتې شي دې ته حقیقي پاور ویل کیږي، چې دې ته اکټیو پاور ویل کیږي. نو په دې طریقه باندې دوستانو تاسو کولی شئ اپرنٹ پاور او اکټیو پاور او ریکټیو پاور دوستانو دا معلوم کړئ. او په برېښنا کې د پاور فیکټر لپاره انګل دی چې مساوي کیږي د اپرنٹ پاور، اکټیو پاور او ریکټیو پاور، چې د دې په واسطه باندې مونږه پاور فیکټر معلومولی شو. او ورسره په برېښنا کې د دې دپاره یو رینج دی، یو اندازه ده، یو میټر دی. د دغه رینج او میټر په واسطه موږ معلومولی شو د خپلو کورونو پاور فیکټر درې حالاته، چې آیا زموږ د کورونو پاور فیکټر یوټیلیټي دی یعنی 1 دی، چې 1 بیس پاور فیکټر زموږ د کورونو لپاره دی، چې ولټ او کرنٹ په یو ځای باندې شروع کیږي او په یو ځل باندې ختمیږي. او کنه زموږ د کور رونو پاور فیکټر چې دی دوستانو دا لیډینګ دی، یعنی مخکې کېوالی کوي کرنٹ د ولټ څخه، او کنه دا لیګینګ دی چې کرنٹ چې دی دا وروسته کوي د ولټیج څخه. نو دا دواړه حالات دوستانو چې لیډینګ او لیګینګ دا دواړه دي دا زموږ د کورونو لپاره بیس نه دي.
او زموږ دپاره غوره او بهتر چې دی دوستانو دا یوټیلیټي پاور فیکټر دی چې دا 1 دی. کله چې 1 وي دوستانو زموږ مصرف هم د کور کمی، او کله چې لیډینګ وي او یا دوستانو لګینګ وي نو زموږ د کورونو مصرف چې دی هغه ورسره زیاتیږي، او دا دوستانو خطري حالات وي زموږ د برقي ویرنګ لپاره. او د کیلوواټ فرمول مساوي کیږي کیلوواټ تقسیم په KVA یعنی په اپرنٹ پاور باندې نو مساوي کیږي د پاور فیکټر کاس ټیټا سره. راځو په کوم وخت کې زموږ د کورونو پاور فیکټر دا لګین وي یا یوټیلیټي وي یا دوستانو دا لیډینګ وي. عموما برېښنایي لوډونه په 3 ډوله دي، یعنی مصرفونه په 3 ډوله دي چې عبارت دي اول ریزسټیو لوډ، دوهم انډکټیو لوډ او دریم کپیسیټي لوډ. ریزسټیو لوډ هغه لوډونه دي لکه بخارۍ، منقل، استري او ګرمي او داسې نور. د دې ریزسټیو لوډونو په وخت کې پاور فیکټر چې دی دا یوټیلیټي وي چې دې ته بیس پاور فیکټر ویل کیږي. دوهم انډکټیو لوډ لکه پکې واشنګ ماشین، ایر کولر او داسې نور برقي وسایل چې کویل ولري. او په دې کې پاور فیکټر دوستانو دا کله لیډینګ کیږي یا لګینګ کیږي. نو په دې صورت کې چې کله پاور فیکټر ښکته پورته کیږي نو بیا دې ته دوستانو کله چې ښکته شي دې ته کپسټر نصب کوو. نو د کپسټر په واسطه باندې پاور فیکټر چې دی دا یوټیلیټي ته راولو یعنی ویو ته راولو ترڅو زموږ د کورونو مصرف کم شي. نو دوستانو کپسټر ته ضرورت نشته. کم انډکټیو وسایل چې نن سبا دي دې ته په خپله کپسټر یې لګېدلي وي، هم د رننګ دپاره هم د سټارټنګ دپاره، ترڅو پاور فیکټر یې په نورمال حالات کې وي یعنی 1 وي. او دا 1 چې دی دوستانو دا بیسټ غوره او بهتر پاور فیکټر دی د کورونو لپاره، ځکه چې دوستانو په دې کې کرنټ نه ضایع کیږي. کپسټر د دې لپاره ورته نصب کیږي چې کوم کرنټ هغه ضایع کیږي هغه خوري او نه پرېږدي چې هغه ضایع شي، څو زمونږ مصرفونه دوستانو دا ورسره کم شي. نو دوستانو دا وه زمونږ د نن ورځې ټاپک او موضوع چې د پاور فیکټر په رابطه باندې وه. دوستانو که غواړئ د برق تخنیک څخه ځانونه برخمن کړئ او خپل هر قسم برقي وسایل په خپله په خپلو کورونو کې ترمیم او جوړ کړئ، نو دوستانو که زما چینل مو نوي سبسکرایب کړئ زما چینل سره سبسکرایب کړئ، او که دا ویډیو مو خوښه شوي در سره لایک او شیر کړئ د خپل ملګرو سره ترڅو خیر او پیدې ټولو ته ورسیږي. دوستانو ستاسو توجه څخه یو نړۍ مننه. السلام علیکم.